اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تیره برخه کې تاسو واورېدل چې صبرو په هغه پوچو خفه وه کومې چې نجیبې لا په خیرات کې ورکړې وې، خو میرو وویل چې په خیرات کې هیڅکله تاوان نه وي. اوس به دا واورو چې د کنډو کلي شورا د څه شي په هکله راټوله شوې ده او مطلب شه ولې مخالفت کوي. انجینر صاحب فریده دې خلکو ته خبره روښانه کوي که نه چې څنګه کلیوال د شورا غونډې ته راغوښتي دي. سمه ده مطلب شه، خو چې دا خلک له غلي شي خدای مو بخه تاسې له غلي شئ. آفرین دغه شان کور مو ودان. ورونو خبره دا ده چې د ملک بهادر کلي خلک غواړي چې خپله شورا له موږ سره یو ځای کړي او دا خبره یې سردار اکا او میوګل کاکا ته کړې ده. فرید رښتیا وایي، هغه ورځ ملا صاحب راغلی و او په ډېر ټینګار یې موږ نه غوښتنه وکړه که انجینر صاحب فرید زموږ د شورا مشر شي نو ډېره به ښایي. او ورونو د ملا صاحب مطلب یوازې دا دی چې د هغوی په کلي کې هم د کنډو کلي په شان کارونه وشي. بس د همدې له خاطره غواړي چې دا مسؤلیت انجینر فرید ته ورکړي. که چېرته دواړه شوراګانې یو ځای شي نو زموږ په شورا خو به کوم تاثیر نه غورځوي. لیونیه ولې به تاثیر نه غورځوي؟ تاثیر خو به خامخا وي. مطلب دا کوم کارونه چې نن سبا په کنډو کلي کې کېږي دا به بیا په سترګو مو نه ګورئ. ولې مطلب شه؟ ولې به یې په سترګو نه ګورو؟ ځکه چې دا به بیا د ملک بهادر په کلي کې کېږي. زموږ د پروژو ټولې پیسې به بیا هلته مصرفېږي. ځکه چې نن سبا خو انجینر صاحب فرید یوازې هماغه کارونه کوي چې یا پکې د کډوالو ګټئ او یا د ملک بهادر د کلي د خلکو. نه مطلب شه داسې نه ده. که چېرته دواړه شوراګانې یو ځای شي نو بودیجه هم زیاتېږي. او د دې سره سره د اتفاق خبره هم ده چې زموږ د دواړو کلو ترمنځ به اتفاق را پیدا شي. دا اوس هم تاسو فکر وکئ زموږ ډېر کارونه سره یو شان دي. د امن کمیټه ده، مدرسه ده او دا سړک هم ښه مثال دی. سردار اکا دا سړک خو زما هغه وخت هم زړه نه و، خو دا تاسو یئ چې هر څه راخلئ او د ملک بهادر د کلي نه قربانوئ. سړک کلینیک ټول زموږ ګډه شورا نه ده پکار، خپل کار به کوئ، زموږ په کې هېڅ ګټه نشته. اوس خو موږ داسې نشو کولی چې د خپل اوښ مهار د بل چا په لاس کې ورکو. خدای خبر شه چې په دې کې به د ملا صاحب او ملک بهادر خان څه مطلبي. کلیوالو ځئ خدای مو بخه، ځئ خپلو کارونو ته لاړ شئ. د شورا اپوزیسن چې مخالفت وکړه بس نو خبره خلاصه ده. دا شوراګانې هېڅکله هم نشي یو ځای کېدی. شبانې تا څه وکړه؟ د میرو د ښځې نه پوښتنه وکړه او که نه؟ پوښتنه مې ترې وکړله خو د عابد پلاره صبرو ترور ویل چې موږ سره پچې نشته. څنګه ورسره نشته؟ کوچیان به یې او پچې به ورسره نه یي. درته منکره شوې ده. هغې به فکر کوي چې ګوندې ویړیا یې غواړي. ورته به دې ویلو چې پیسې درکوو پیسې. ورته مې وویل خو ویل چې سکال بارانونه وو ورېځې وې نو وچې پچې نشته دی او چې موږ نه کومې اضافه وې هغه مو په خیرات کې ورکړې. هغه په مرکز کې چې د نجیبې خور لپاره خیرات راټولېده نو صبرو ترور پچې ورکړې. ښه بس سمه ده نو کیسه کې کېږئ ما. ولې کیسه کې نشو؟ د عابد پلاره څه به کوو؟ یخني خو لا پرته ده که نه؟ ما فکر کړی دی ستاسو خاص په کار دی که نه؟ د پوچو په ځای به درته لرګي راوړم. نو له کومه به یې راوړې؟ لرګي خو نن سبا قیمته دي که نه؟ دومره پیسې چېرته دي؟ لرګي په بیه نه راوړم ښه ویړیا یې راوړم ویړیا.
دومره ونې بوټي شته دی چې زه پکې وګرځېږم او یو څو ډکې خس راټول کړم. اوس ګزاره ده روانه بیکو. سمه ده نو، خو چې د چا په لانجه وانه وړې. ولې به وړم؟ څه د چا د پلار ونې خو نه دي. زه د داسې ځای نه خس راوړم چې زموږ خپل حق دی. تازه ګله زویه، ته به هم ستړی سوی؟ یو پیاله چای به درته راوړم چې دمه دې جوړه سي. نه ابۍ، چایو ته مې زړه نه کېږي، ځان به نه پازابې. رښتیا که خفه کېږي نه نو د چایو په ځای باندې یو بل کار وکړه. وی ولې به خفه کېږم؟ وایه زویه. نن مې د جینکو په مدرسه کې چې حاضري اخیسته نو پرخه غیر حاضره وه. ما ویل که ته یې کور ته ورشي او چېرته پوښتنه یې وکړي چې ولې نه وه راغلې. خو ناروغه به وه او یا به په کاله کې کوم کار و، ځکه به نه یې راغلي. نه ابۍ، هغه چې ناروغه یي او یا یې څه کار یي نو هرومرو مدرسې ته خبر کوي. که په خپله نه یي نو د بلې جلۍ په خوله خبر رالیږي. خو دا ځل یې چاته هم څه نه دي ویلي. زما هم ورته اندېښنه شوه. سمه ده، په دواړو سترګو زه به ورسم، پوښتنه به یې وکړم چې پرخه ولې نه راځي. وبخملې، هغې پسې تلو ته حاجت نشته. زه به یې درته ووایم او تا ته خو معلومات هم شته. پرخه نن سبا د شرمه مدرسې ته نه راځي. څه؟ شرم؟ ببو خدای دې خیر کړي، ولې څه شوي دي؟ د شرم دا خبره چې هغې چا سره د سترګو د لګېدو ځای نه دی پرېښی نو ځکه نه راځي. ځان یې په کور کې بند کړی. خو زه هم دا پوښتنه کوم که نه چې پرخې کم داسې کار کړی دی چې پې شرمېږي او د سترګو لګېدو لایقه نه ده پاتې. ولې ته نه خبر؟ دا بخمله خو ښه خبره ده. هسې ځان یې ناګاره کړی دی. ته به وایې چې هېڅ هم نشته. تازه ګله، ته پوهېږې چې پرخې ولې زړور سره واده ونه کړو او بیا یې عابد ته م انکار وکړو؟ د زړور سره خو یې ځکه زړه ښه نه که چې هغه یې په بدو کارونو خوښ نه و او د عابد دین یې وخت غوښتی دی چې زه اوس دا فیصله نشم کولی چې واده وکړم که نه. داسې بانې دي. اصل خبره دا ده چې هغه د بل چا سره جوړه ده، خو ځان په هغه دغه باندې غولوینو. مقصد چې دا خبره پټه وساتي. بابو لږه د خدای نه وډار شه. دا ته څه وې؟ د دې خبرې چا سره ثبوت شته چې هغه د بل چا سره جوړه ده؟ یو خبره بې ثبوته کول په کار نه ده. دا خو په یو پاک دامنې جلۍ باندې تور پورې کول دي. په دې خو یوازې هغه نه بلکې ټوله کورنۍ پې خفه کېږي. تاسو په یو څپېړه باندې سل مخامخ وګوئ. آی زویه، ما ورته هم دا خبرې وکړې، خو په جای د دې چې د ما په خبرو فکر وکړي خپله خبره ورته سمه ښکاري. نو ولې دا دومره خلک دروغ وایي؟ وایي چې اوږه څوک ونه خوري خولې بوی نه کوي. هرومرو په پرخه کې دا خبره شته ځکه خلک ورپسې وایي. که نه نو دا خلک دونه اوزګار نه دي چې په چا پسې د ډنډورې وغږوي. بابو خلک به وایي، خو موږ ته په کار نه ده چې موږ چا پسې برنه حقه ډنډورې وغږو. ته خبره یې چې یو چا باندې تهمت تړل څومره لویه ګناه ده. د دې نه باید موږ ځان وساتو. بس یو چا اوازه خپره کړې ده نو او دا نور پې باور کوي. زموږ په وطن کې خو دروغ هسې نه زر خپرېږي او د رښتیاو څوک کیسه کې هم نه وي. بس تاسو هم دا ښه باور کوئ، خو زه وایم چې خامخا څه شته. ابۍ، تا ته دا معلومات شته چې دا اوازه د کوم ځای نه خوره شوې؟ معلومات راته سته. هغه د سلګۍ مور نه ده؟ اول لکه چې همغې دا خبره کړې او بیا نورو ډنډوره کړې ده. سمه ده، زه ورځم چې د حسن خان کاکا سره په دې هکله خبرې وکړم چې هر چا دا تور پورې کړی نو ډېر غلط کار یې کړی او څوک چې ورسره دا تور مني هغه به هم ورسره په ګناه کې شریکي. موږ سره چې د کومې خبرې ثبوت نه وي یا هم په خپلو سترګو څه نه لیدلي نو په دې افواهاتو باندې باور نه دی پکار. مطلب شه دا نن په شورا کې بیا څه خبره وه چې ټول کلیوال راغوښتي وو او غونډه جوړه کړې وه. زما په هکله خو به څه فیصله مسله نه کوله. ملک صاحب ته
ورخطا کېږم. ستا په هکله فیصله نه وه، د ملک بهادر د کلي غم ورسره و. څه؟ د ملک بهادر د کلي غم؟ عجیبه خبره ده. شورا د کنډو د کلي ده او غم د ملک بهادر د کلي کوي. ملک صاحب، اصلي خبره دا ده چې د دواړو کلو شوراګانې یو ځای کېږي. نو فرید د همدې دپاره خلک راغوښتي وو چې ستاسو څنګه خوښه ده. دا څه وایي مطلب شه؟ د دواړو کلو شوراګانې څنګه یو ځای کېږي او بیا ته څنګه د شورا په ځای سوي چې د خولې نه دې غږ غوږ نه خېجي؟ ملک صاحب، زما د خولې نه غږ غوږ ولې نه خېجي؟ زه په قرار ناست نیم. دا ارمان بیا رانه هېڅکله هم پوره نه شي. ورخطا کېږم. نو څنګه نه ورخطا کېږم؟ ته خو په سزا کې یې که نه؟ ولې د سربند په کارونو کې بوخت نه یې؟ هلته بوخت یم، خو دا پوزیسین نه مې څوک لرې کولی نه شي. او د شورا مخالفتونه خو څه د کوتک او د ټوپک مسله نه ده، د خولې خبره ده. د خولې او د خولې په خبره کې زما نه هېڅوک هم چالاکه نشته. تا ته خو معلومه ده زما نوم مطلب شاه دی. مطلب شاه او مطلب شاه د ژرندې د پلونو د من نه د غنمو دانه روغه راوباسي. روغه. نو دا خبرې به تې څنګه سر ونیسي؟ آفرین، دغه شانې لږ بیداره اوسه. مطلب شاه ماته ښکاري چې دا د کنډو کلي خلک غواړي په قرار ملک بهادر او ملک کریم خان ته واک وسپاري. کله په یوه بانه شورا ته رانه باسي او کله په بله. ملک صاحب، بېغمه اوسه، بېغمه. دا ارمان به ګور ته یوسي، ګور ته. هېڅکله به م رانه هغه کار ترسره نه شي چې زما او ستا پکې تاواني. مورې، پلار مې چېرته تللی؟ ډېر وخت شو چې کور ته نه دی راغلی. زویا، پلار دې تللی دی خسو پسې چې د سوځېدو لپاره خس پیدا کړي. رښتیا ته ورپسې لږ لاړ شه که نه، پڼ به ورسره راواخلې. مورې، زه به 100 وارې لاړ شم، خو چېرته پسې لاړ شمه؟ تا ته ځای ښودلی چې کوم ځای ته ځي؟ نه زویا، ځای خو یې راته نه دی ښودلی، خو ویلې چې د خسو غم کوم. هغه دی راغی د خیره. دابد پلاره، د خسو پاڼو ماغه دروازې سره وغورځوه. نو څه فکر کې چې کوټې مخې ته در وړمه، خو همدلته یې غورځومه که نه؟ ای خدایه، ستړی ستومانه یې کړمه. سخت دروند و. شبانې، خس مې درته راوړل، ښه مضبوط پنډه. ډېر یې ستړی کړمه. پلاره، خو کور کې به دې ویلي وو که نه چې خس د کوم ځای نه راوړي؟ زه به درغلی وم او پنډ به در سره ما هم راخیستی و. بس کښېنه قلارې ته، ته دې پنډو راوړلو چېرته یې؟ او شبانې، تا څنګه د خسو پنډ کې سترګې خښې کړي؟ ولې؟ دابد پلاره، مونږ خو دستي لپاره حیران یو که نه، او تا خو کور ته شنه لرګي راوړي، پاڼې ورپورې دي، په دې باندې څه وکړو؟ نخرې مه کوه، په ځای د دې چې شکر وباسي اوس لګیا چې دا خو شنه دي او پاڼې ورپورې دي، همدا شنه لرګي وچېږي. نو اور به پسې شي بلوو؟ دا خو اور نه اخلي. د بنګو ډکې دومره شته دی چې هغه اور کوي، دې سره یږده. پلاره، دا شنه لرګي دې د کوم ځای نه راوړل؟ د اسمان نه مې راوړل. څه کې خو چې د هر ځای نه و رانې وړل، پوښتنه د ساجت دی. هسې پلاره، ویمه د شنو ونو وهل ښه کار نه دی. که ښه کار دی او که بد، نور زه لرګي د کوم ځای راکړم؟ دا مې په وسو او دا مې راوړل. غلی به کښېنې، ماغزه به راته نه خورې. شبانې، ځئ هغه لرګي خواره واره کوي چې وچ شي. فرخې، ته خو دلته ګوره په کور کې نه مرکز ته راځې نه مدرسې ته راځې. دا ولې؟ هلته درته کارونه پراته دي او سبقونه دي هم پاتې دي. های زرمینې، ورکې که د هر څه نه مې زړه تور دی. نو ولې؟ په څه خبره؟ اول خو د زړور خان خبره وه.
د هغې ډزې نه مې ځان خلاص کو، غم مې د سر نه لرې کو. اوس پکې لا دا بله خبره را پیدا شوه. هر څوک چې ګورم لګیا دي وایي چې پرخه د چا سره لار لري. یقین وکړه ډېره ناخوالې کړې یم. پرخې دا ته څه وایې؟ ستا په خولې داسې خبرې خوند نه کوي. ته خو یو همتناکه نجلۍ، ته ولې داسې وایې؟ ته باید مقابله وکړې. مقابله دا د خلکو اوازې د زړور د ډزو نه بدتره نه دي. هغه خبره دې څنګه غلې کړله؟ دغه شانتې د دې مقابله وکړه او راځه خپل مرکز ته، مدرسې ته. زرمینې ته ښه وایې، خو زه به د چا مقابله وکړم؟ هلته خبره یوه وه، صرف د ډزو خبره وه. او دلته خو یو کس نه دی، 2 کسه نه دي، د ټول کلي ښځې دا خبرې کوي. نو کوي دي، په تا کې ګناه شته؟ نشته در کې. موږ ته معلومه یې، د مرکز ښځو ته معلومه یې. هغه هوښیاران وایي چې غل نه یې، د پاچا نه مه یېرېږه. نو تم داسې وکړه چې خپل کار ته کار ووایه، او داسې چې په کور کې کینی دا خبره به سبا خلک رښتیا وګڼي. راځه چې ځو مرکز ته، هلته درته کار پروت دی. زرمینې خفه نه شي، زه تا سره اوس نشم تللی. دا خبره لږه ګرمه ده چې کله سړه شوه بیا به ګورو. تر هغې به زه تاسو ته کار په کور کې کوم. صحیح ده چې موږ سره د خپل کار غم هم شته. ته به راته کار په کور کې وکړې، خو ستا غم هم را سره دی. دا خبره چې ته په خپله سړه نه کې او خپل ځان ثابت نه کې، نو خلک یې نه سړی. خلک به نور هم دې خبرو ته ورکوي او رښتیا کېږي به. په ژوند کې خنډونه پیدا کوه مه، لرې کوئ. دا پولی پولی ډرامه چې تاسې واورېده، په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. په ډرامه کې مو واورېدل چې زرمینې پرخې ته وویل په لوی لاس خپل ژوند مه سختوه. کومه افوا چې ستا په هکله خپره شوې اهمیت مه ورکوه، که نه نو ډېرې بدې پایلې به ولري. دا چې د افواهاتو پایلې څه ډول وي، په دې هکله به تفصیلي راپور د پولی پولی په پروګرام کې واورئ. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ، په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ: 02083 33 10 55 020 شپږ شپېته 33 10 55.